عبدالرزاق صاحب تاسو سیاسي کیریر پلوتا کله چې تاسو قبایل تحفظ موومېنټ جوړ کړ قبایل عوامي پارټي سکیب صاحب د یوه خبره چې وکړه چې تحصیل چیرمنشپ کې تا په دویم نمبر روغلی دا بالکل مو نه تسلیم کړی دو نه تسلیموم زه په فصل نمبر روغلی وم تقریبا نو امید دی چې زه دوړو سیټونو له هم ودرېږم غاټ لا او ایم پی ایس سیټ دوړو لا او دا مې روده هم دو چې په ازود حیثیت باندې به ودرېږم کنې ډېرو پارټو موږ له افرونه کړي دي شمولیت افرونه یې کړي دي مختلف ګوندونو ورته کړي دي خو دستي زه د ملګریو سره پې نه یم متفق تیر ورځو کې شاجي ګل صاحب چې دی هغه په مسلم لیګ نون کې شامل شو د الیکشن په دوران کې ستاسو ته د ملګرتیا لاس هم نه کړی و آیا پر روان وختونو کې ستاسو څه داسې پلان خو نشته چې د هغې سره ستاسو سیټ ایډجسټمنټ وشي یا بل داسې کومک ورسره تاسو د هغې په بدل کې وکړئ وړاندې ما یو تپوس کوم چې اخر کې به کوم نو تقریبا سیکنډ لاست کوېسچن دی تپوس مې دا کوو یو وخت کې تاسو د امن دپاره چې کوم کوششونه و د هغې په سلسله کې تاسو افغانستان ته هم تللی وئ زمونږ ډېر کتونکي یا ډېر اورېدونکي به هغه دا هم یو تپوس لري په زړه کې چې د هغې کوششونو څه ثمر مخې ته راغی که رانغلی دی د پی ټي آی لیډرشپ ځینې خو نیولي شوي هم دي ځینې چې دي هغه غیب شوي دي تاسو دې منظرنامې ته په کوم نظر ګورئ سکیب صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو ساکب افریدی حاضر دی درته یو ځلې بیا درته د مینې محبت او د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوي قدرمنو زمونږ دغه خپرونه تاسو ګورئ د یو نیوز د فیسبوک په پیج باندې او ساکب افریدی آفیشل د یوټیوب چینل چې کوم دی د هغې په شیشه باندې تاسو وینئ قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د څو ورځو نه مختلف سیاسی هلچل چې دی هغه اردو کې چې ورته ویلی شي سیاسی هلچل مچا هوا ہے او بیا خاص کر زمونږ د ضلع خیبر چې کوم سیاست دی او بیا غټ خلک هغه خلک چې هغه په سیاست باندې یو انفلوئنس لري د هغې یو جوهر اثر دی په هغې باندې نو د هغې چې کوم خبرې اترې دي په مختلفو سیاسي جماعتونو کې د شاملېدو یا د نه شاملېدو هغه روانې دي نن چې زما سره کوم شخصیت ناست دی حاجي عبدالرزاق افریدي زیات خلک یې د سفیر امن په نوم باندې پیژني د څو ورځو نه د دوی د سوشل میډیا په پیج باندې او عام ولس هم د دوی په مختلفو سیاسي ګوندونو کې د شاملېدو خبرونه کول چې په یوه پاڼه کې مې هم کتل چې دوی یې تردید هم کړی و خو تصدیق راته ونه شو نو ما ویل چې راشو د دوی سره د دوی د سیاسي کیریر په حوالې سره هم خبرې وکړو په مستقبل کې دوی کومه پارټي جوین کول غواړي که نه جوین کول غواړي که نه همداسې په آزاد حیثیت باندې به ورسره د دوی چې کوم سماجي خدمات دي په هغې به هم خبرې کوو نو د هر څه نه وړاندې حاجي صاحب تاسو ته هرکلی او ستړي مه شي وایم یو جهان مننه سکیب صاحب الله عزتمن لره تمه لرمه چې وخت به مو ښه روان وي انشاءالله څنګه چې ما ذکر وکړلو د سیاسي هلو ځلو سره د سفیر امن په نوم باندې شهرت لري او خاص کر زموږ د ډسټرکټ خیبر زیات خلک هغې په همدې نوم باندې هم پیژني چې د سفیر امن نوم واخیستی شي نو د حاجي عبدالرزاق افریدي نوم د هغې ذهن ته راشي اول تپوس خو مې هم دغه دی چې دغه خیال ستاسو څنګه په ذهن کې راغلو او بیا دومره غټ خطاب لقب تاسو له کام درکړلو څه ګڼئ تاسو سکیب صاحب یو جهان مننه تو چې کومه پوښتنه وکړله چې دا خیال څنګه په ذهن کې راغلو دا خو به حقیقت خبره دا ده چې د مونږ مورنۍ تربیت داسې شوی دی یو د مونه تقریبا د ټولو قبایلو د ټولو پریدو چې کومه جرګه مرکاتو کم د کلي وطن د دوو فریقو په منځ کې کم کردار دی دا موږ له یو مورنۍ میراث پاتې شوی دی خو هغه په نن سبا وخت کې څوک کوي او څوک یې نه کوي نو دا الریډي د موږ په ذهنونو کې یوه خکا وه د اول نه نوسته وه او بیا زه بار وایم چې د موږ خلک د یوه کیسه کوي چې صرف د ګاونډي حق یا د قوم ولا د نوجوانانو حق تر رزق پرې محدودوي وي چې د رزق یې په موږ باندې حق دی البته د ګاونډي یا د قوم د بچو د نوجوانانو هغه د تو سره په تعلیم کې هم حق لري
هغه د تو سره د دشمنۍ کې هغه چې ککاړ وي د دشمنۍ نه د وښکلو دپاره بې کردار هم ادا کوي نو دا مختلف هغه دي سکیب ورور چې هغه له موږ په جوور نظر باندې کتلي وو او هغه الله تعالی چې کوم حکم کړی دی په خپل قرآن پاک کتاب کې د هغې په بنیاد باندې دا د موږ په هغه کې راغلی او چې دا الله له یو خوښ عمل دی او هر یو انسان وایي چې موږ یو داسې عبادت وکړو چې په هغه باندې موږ هغه دنیا وګټو نو ډېر خلک داسې دي چې تلمونځه او حج او روژه پرې او تزکات پرې محدود دي دغه نور د ګاونډي حق یا د دوو فریقینو په منځ کې د خیر ښېګړې کور چې الله پې باندې ډېر خوشحالېږي دا ډېر خلک به داسې دي چې به ته په ښه نظر نه کسي صحیح دې سره یو تپوس دا هم ذهن ته راځي چې اکثر خلک بلکې زموږ چې څومره هم د قبایلي سیمو والا خلک دي په خصوصي توګه هغه دا وایي چې په جرګو کې یا څوک روغې جوړې کوي نو په هغې کې اکثر خلک د جرګه باز به ورته مونږ ووایو پیسې پکې اخلي خو دا مې اورېدلي چې تاسو پکې د جیبه پیسې لګوئ نو آیا دا رښتیا دي سکیب ورور دا دومره رښتیا دي چې دا یوه ثابته خبره رو چې کله زه د دوو فریقینو په منځ کې کردار ادا کوم او هغه بیا هغې ورځې له راولم چې د دو نه زه حله پاخلم یا د هغو هغه صلحه عوامو له زه اوروم د دو په منځ کې اوروم ډېر مشران په سټیج باندې وایي چې د دغه ویډ کې سره کم کمالات دي چې دا د شپېتو و د اویاو کولو کمې دښمنۍ دي دا کې موږ نه کوم شوي وو دا په کومه طریقه باندې حل کوي اصل کې دا خو د الله تعالی رحم وي چې کله یې الله په خپلو بندګانو باندې وکړي بس زه ورته وسیله شم خو د مو کردار دا دی چې دا د نورې جرګې نه مختلف دی مونږ چې څومره سکیب صاحب روایات تی جرګې زده کړي دي یا کړي دي یا هم لیدلي دي په هغه کې خلک فریقین ګروي ځان لا ډیرو جرګو ولا مو لیدلي دي چې په دوان دریم نشست باندې وایي چې یاره بس اوس هم ځان لا وتړل نو بیا په مختلف تاریخونو کې تنه تاریخونه ورکوي او 2 لک او 3 لک روپۍ تنه اخلي واحد د مو یو طریقې کار بدل دی هغه مختلف دی چې دوه فریقین وي یو فریق له ځان وتړم او بل فریق له ځان وتړم په کومه طریقې تړم د الله په کتاب یې تړم چې الله په کتاب زه ورته لوس کړي چې به دغه کرون د مو قسم وي چې زه د توسې په منځ کې د الله د رضا دپاره کردار ادا کوم او په توسې کې هیڅ قسم اوچتولی او لنډولی زه ونه کړم دواړو لا په یو نظر قسم نو زه ورته ځان داسې وتړم چې روغه صلح به زه ټوله په دغه شرط باندې کوم چې عزت او د شهرت نه بخار به نه وي عزت او شهرت به پکې توم وي او د توب هم کې وي او تر دا پورې مې کړي دي چې داسې فریقین مې مطمئن کړي دي چې تر هغه نه زه تو روغه نه کوم چې په رب کاغذ مې د ته داسې خالي نه وي چې ته تسلیم کې چې په دا کې زه د بهري دښمنۍ نه خلاصېږم د کوله د ننه خو موله نفرت نه جوړېږي ځکه چې د موږ د اوپرېدو خو غټ غټ خونه وي که نه نو سکیب ورور د مونږ د صلح د مونږ د جرګې د ټولو نه غټ رازدار چې مونږ فریقین نه ځان تړو صحیح قدرمنو څنګه چې ما وړاندې ذکر وکړلو د حاجي صاحب کوم سماجي خدمات دي په هغې نورې هم خبرې کیدای شي خو چونکې زموږ سره د دې مرکې وخت هم لږ وي زه راځم عبدالرزاق صاحب ستاسو سیاسي کیریر پلو ته کله چې تاسو قبایل تحفظ مومنټ جوړ کړو قبایل عوامي پارټي تحفظ مومنټ زموږ نه ده ښه او صحیح خو خلک دا وایي چې حاجي صاحب دی اول قبایل تحفظ مومنټ جوړ کړو د هغې نه پسې بیا قبایل عوامي پارټي جوړه کړه نو په دې موږ لږ راته وضاحت وکړو دا خو سکیب صاحب اوس هم د موږ قبایل عوامي پارټي شته دی د هغې بنیو شته دی د هغې چې کوم باني رهنما دي هغه موجود دي هغه د موږ اعظم مسعود صاحب دی هغه کې موږ سره صحبت صاحب دی ډیر ملګری دي زیاتره د وزیرستان د خیبر د مومندیب کې تر دا پیرې چې د ملکند ملګري هم شتر صاحب کې خو هغه پارټي چې کومه ده هغه د موږ تر اوسه پورې رجسټر نه ده د څه وجوهاتو د وجې خو هغه موږ جوړه کړې صرف د قبایلي علاقې په بنیاد باندې ده رجسټر ولې نه تر اوسه پورې سکیب صاحب دا خو د ملک حالات داسې دي چې ډیر داسې کیسې وي چې د قبایلي سیمې او اوس څوک چې توي نو دا خلک چوپول غواړي دا خلک بندول غواړي نو موږ له تر اوسه پورې د پارټۍ په رجسټر کېدو کې مسایل هم خلکو جوړ کړي دي او ډېرې کیسې داسې وي چې هغه وسایل غوړي پیسې غوړي نو د مونږ ملګري چې کوم د مونږ په یغ بنیاد نو جوړه کړي مونږ د خدمت آغاز کړی دی چې مونږ د دغه علاقې خدمت کوو خو د سار په دو باندې کوو سار هم په دو لګولی دی هغه خبره کوو چې څوک یې نشي کولی هغه خبره کوو چې د قبایل پکې خیر وي که په هغه کې لار خلک مونږ له تکلیف روکوي او که بر خلک یې روکوي مونږ په ډډ کر ویلوړ یو او د همیشه دپاره همدا خبره کړې ده نو مونږ سره هغه د وسایل داسې نشته دی چې مونږ
مونږ په فوري تور باندې دغه پارټي رجسټر کو. صحیح. تاسو د لر او د برو خلکو خبره وکړه، یو تپوس دا هم په ذهن کې راولاړېږي خو هغه به وروسته کومه. لومبنی تپوس مې ته د هغې نه دا دی چې په تیر کوم د تحصیل چیرمنشپ کوم انتخاباتو په هغې کې تاسو په 2م نمبر باندې راغلي وئ او آزاد امیدوار ولاړ وئ او زما په خیال چې د هغې نه مخکې تاسو کانټیسټ کړی هم نه و الیکشن. بلکل. څنګه ګڼئ چې را روان الیکشن کې بس تاسو څه لایحه عمل وي، کوم سیټ ته به تاسو ودرېږئ او خپل پوزیشن څنګه وینئ تاسو؟ سکیب صاحب د یوه خبره چې وکړه چې تحصیل چیرمنشپ کې تا په 2م نمبر راغلی وي، دا بالکل مو نه تسلیم کړی دو نه تسلیموم. زه په فرست نمبر راغلی وم او تقریبا په پلاني پوزیشن باندې په 23 لیډ باندې وم. بیا چې کله ری پولینګ وشول په 5 پولینګ سټیشنو باندې د مو لیډ 3500 لتلی و. خو البته الله تعالی به په مو باندې سیټ پرځونه وای ځکه چې تر اوسه پرې هغه خلک تاسو وکړو چې کم پوزیشن کې دي نه چې ته د ډیولپ کور کړی رای مو خو په سټیج باندې چې کومه خبره به کوله هغه به مو دا ګارانټي کوله. اوس هم مولا خپل تقریر یاد دی چې درنګ کې مو کړی وو چې مو چې کدا مو کاله تعالی مولا روکړله نو زه بیا د هغه د پوره کمپین نه کوم. نو بس زه اوس هم یم چې هغه کم پوزیشن دی زه الله تعالی شرمولم نه عوامله ځکه چې زه په یو سچ او په ښه نیت باندې او په ښه سوچ باندې راوتلی وم نو هغه خبره دغه شونتې شوله. باقي چې روان کم سیټ ته به ودرېږئ او که نه به ودرېږئ، آزاد به ودرېږئ که د کومې سیاسي ګوند سره به تاسو تړون کوئ؟ په دا کې خو سکیب ورور د مو خپله رایه داسې ده چې د مو کم جفت ملګري دي د هغو سره زه هره یوه خبره په مشوره باندې کوم. خو تر اوسه پورې د مونږ د دو په منځ کې چې کوم زبوني خبرې کېږي نو امید دی چې زه دوړو سیټونو له هم ودرېږم، غاټ له او MP سیټ دوړو له او دا مې اراده هم دو چې په ازود حیثیت باندې به ودرېږم. کني ډېرو پارټو موږ له افرونه کړي دي، شمولیت افرونه یې کړي دي، مختلف ګوندونو ورته کړي دي، خو دستي زه د ملګریو سره پې نه یم متفق. صحیح. ځکه چې کوم په شروع کې موږ خبره وکړه چې حاجي عبدالرزاق صاحب ته یو شمېر چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه ورته آفر کوي چې په هغې کې موږ چې کوم اورېدلي دي پاکستان پیپلز پارټي ده، مسلم لیګ نون دی، عوامي نیشنل ګوند دی یا دغه شانتي نور ګوندونه دي، بلکې د جمعیت علماء اسلام د ګوند نه هم خبر شوي. نو تر اوسه پورې تاسو څه فیصله نه ده کړې او آیا واقعي داسې ده دي خلکو تاسو را سکیب صاحب یو خو بې زه حقیقت خبره ته دا وکړم چې د مونږ د خلکو یوه مسله شته. زه چې کوم خدمت لره وتلی یم یا په کوم خدمت باندې الله تعالی موږ له دومره شهرت وکړو هغه شهرت دی چې مولا د سفیر امن لقب په باندې میلو شوی دی چې د دوه کسو خوني دشمني په ورورې بدلول. زیاتره د موږ په خلکو کې دا حسد دی چې ته د یوې پارټۍ سره تعلق ساتې و هر څومره ښه کور کوې یا چاله ویر شې نو خلک وایي چې مړه دا سیاسي سکورینګ کوي دا د پلونکې پارټۍ کاستی نو ټوله بیا هغه د زړه راز یا ټوله هغه واک او اختیار په بدنیتۍ باندې نیر کوي وایي چې یاره د دغه چې ته د پارټۍ سیاسي سکور پې باندې جوړ نشي. نو د دغې وجې نه تر اوسه پورې زه په دا هغه کې یم چې سیاسي پارټي تر اوسه پورې مو نو جوین کړي او نه مې ورته داسې اراده شته دستي. تیر ورځو کې شاجي ګل صاحب چې دی هغه په مسلم لیګ نون کې شامل شو د الیکشن په دوران کې ستاسو ته د ملګرتیا لاس هم نه کړی و. آیا پر روان وختونو کې ستاسو څه داسې پلان خو نشته چې د هغې سره ستاسو سیټ ایډجسټمنټ وشي یا بل داسې کومک ورسره تاسو د هغې په بدل کې وکړئ؟ سکیب صاحب دا بله ورځ یو ملګري کمنټس هم کړي وو د موږ په پیج باندې چې عبدالرزاق کله معروف کاروان نه لوټ شي او کله الحاج کاروان نه لوټ شي. زه بالکل تر اوسه پورې یو کاروان هم نه تللی دا د مو له څوک ثبته کړي. البته دغو خلکو د مو د ورورۍ په بنیاد باندې د مو د خدماتو په بنیاد باندې د تحصیل چیرمنۍ په سیټ کې بالکل شانه بشانه د مو سره ویلوړو او د مو ملګرتیا یې کړې ده خو د خدماتو په بنیاد باندې کړې ده. او چې اوس کوم الحاج شاجي ګل صاحب مسلم لیګ نون له لوړلو زه د کومه فیصله چې کړې رو دا له زه نیکې پرځونې هیلې کوم وړاندې کوم او بل هغه په خپل سوچ باندې تللی دی. هغه یو داسې به ویم چې ډېر غټ بزنسمین دی
و د مو په مخ کې هغه ډېر مخکې سیاست لر وتلی دی زه د هغه په حق کې داسې ډېره تفصیلي خبره نشم کولی خو دا د هر سړي خپل نیت وي د هر سړي خپل هغه وي دا د وخت سره به کسي ځکه چې د که د مو د سوچ یو وي د عوامو د پوره د خدمت د پوره د الحاج شاجي ګل خو څه کې معروف کاروان خو څه کې چې ته الیکشن لا ودرېږې و د تو میشن و د مو میشن یو وي و زه د تو نه مطمئن وم و د عوام د تو نه مطمئن وي و ټول عوام په تو باندې متفق وي زه به په سر کې متفق وم. صحیح مننه. وړاندې ما یو تپوس کوم چې اخر کې به کوم نو تقریبا سیکنډ لاست کوېسچن دی تپوس مې دا کوو یو وخت کې تاسو د امن دپاره چې کوم کوششونه و د هغې په سلسله کې تاسو افغانستان ته هم تللی وئ زمونږ ډېر کتونکي یا ډېر اورېدونکي به هغه دا هم یو تپوس لري په زړه کې چې د هغې کوششونو څه ثمر مخې ته راغی که رانغلی سکیب سے بالکل د هغې راغلی دی خو زه بار بار د یوه خبره کوم چې د مونږ کم د پاکستان سیستم دی کم حالات دي هغه په یو ځای باندې نه ودرېږي مونږ چې کومه کیسه راونه کړې وه هغه تقریبا په یخ ټیم کې دلته د کې پي کور کمانډر جنرال فیض حمید و او جنرال فیض حمید د لارې او بارې کومې شخړې چې راونې دي دا له ډېره توجه ورکړې وه تر دا پیرې چې د مونږ د قبایلو جرګه هم به دا کې لګلې وه و هغه چې مونږ په کومه بنیاد باندې راونه کړې وه چې ټول د خیبر خلک مونږ راوبللي وو د مختلف ګوندونو ولا د مختلف تنظیمونو ولا هغه که سیاسي وو که هغه سمجي وو چې هغه د لطیف لالا شهید په نگرانۍ کې به مونږ هغه غونډې کولې چې هغه له مونږ باقاعده نوما ورکړې وه خیبر قومي اتحاد د هغې مونږ ایجنډا داسې وه چې کوم ورک خلک دي کوم بار خلک تللی دي کډول شوي دي د ټولو نه په فصل باندې دا که مړه وي او که ژوندي وي د دغو ریکور کول دي د دغو نومې څرګندېدل دي چې دا په دنیو کې شته او دا نشته دی هغه به هر حال چې د هر چا سره وي یا نه وي و هغه خلک په داسې طریقه باندې راوستل دي چې هغو له هم تحفظ وي او دلته خلک هم تسلیم کړي په دا طریقه باندې دا د موږ ایجنډا وه خو د وخت سره سره د موږ څه ملګري داسې وو چې شهیدان شول په یوه جرګه کې د موږ منصف شهید صاحب الله د مغفرت نصیب کړي هغه پکې هم شهید شولو بیا د وخت سره سره دغه شونتې لطیف لالا چې هغه د موږ د دغه ټولې جرګې مشري یې کوله په دشمنۍ کې هم ککړ و خو د موږ نه په یو وخت کې هم سر نه اخیستی هغه پکې هم شهید شولو همدغه شونتې چې کوم د موږ کور کمانډر کې پي و جنرال فیض حمید هغه پکې هم د دغه زوی نه بدل شولو بیا پسې زه دا ویم چې هغه کیسه موږ پرېښ کې نه دو چې وایو چې هغه ختمه شوله خو د ملک حالات داسې روغلو چې اوس د پی ټي آی کومه ګورنمنټ ختم شولو په کومه طریقه باندې ختم شولو د آن بعد په ملک کې د پی ټي آی خلوب څه روان دي نور څه روان دي نو د هغې وجې نه د موږ هغه جرګه هغه کوم مزل چې و هغه ډسټرب شوی دی سکې نور پرېږر وي نه هغه موږ هد کړی چې تر کومه پورې دا ورک خلک و دا تورساریو په هغه باندې موږ خو بنې وی تاله کړی دی موږ د خوایندو مایندو چې کم زړونه سوي دي ترا په نه چې موږ سر کې درم ان شاء الله د خبرې نه بنه کیږي دا تاسو کوم تاسو ذکر هم وکړلو چې کم نه هم مې باندې حالاتو یا د غینه پستا کم سچويشن شوه دی د پی ټي آی لیډرشپ ځنې خو نیول شوی هم دي ځنې چې دی هغه غیب شوی دي تاسو د منظرنامې ته په کوم نظر ګورئ سکیب سب د خو به داسې تزوین چې کم توټ پورت شوی په نو مې باندې دله موږ په ښه نظر نه کسو دا ظلم شوی دی چې کومو خلکو کړی دی و هغه برای راست کې ملوث دي بالکل هغو لرې سزا میلو شي خو که عام د پی ټي آی په نوما باندې یا د پی ټي آی ورکر له یا د پی ټي آی حمایت کوونکي له څوک تکلیف ورکوي نو دا د الله بندګون دي دا د پاکستان باشنده دي دا د پاکستان عوام دي په دا باندې بالکل موږ خفګان کوو و دله موږ ښه نه ویو چې هغه په هر یوه اداره که هغه فوج دی که هغه انټلیجنس ادارې دي که هغه د موږ پولیس ادارې دي چې څوک هم څه ظلم کوي موږ په باندې بالکل خفه کیږو اخیری کې څه پیغام لري خپل د خلکو ته د خپل سیمې خلکو ته سکیب ورور پیغام خو هر سړی د خپل وطن د پوره ښه پیغام لري زه عوامو له دا پیغام ورکوم چې د پارټي بوزۍ نه د ده نه تېر شو د یو بل د مخالفت نه تېر شو د خلکو د لیډرانو د سیاسي خلکو سوچونه توسې وکړو د دو توسې هغه څرګند مخ د جنډې په شکل کې ماکسو د ګروپ په شکل کې ماکسو د ظلم په شکل کې ماکسو د پاور په شکل کې
ماکس و چې دا د یو ظالم توکت سره ملګري شول وروسته ته د دغو ملګری شه په راتلونکی ګورنمنټ د دغو دی مونږ تاسو له پکور دي چې په داسې بنیاد د خلکو ملګرتیا وکړو چې لار نه پې باندې راضو شي او مونږ د وطن کې امن روشي د مونږ په وطن کې ارزونی روشي چې تر کومه پورې د مونږ سوچ نه وي بدل شوی او مونږ تر کومه پورې د شخصیاتو دپاره مردباد او زنده‌باد چغې وخو و د هغه منشور مونږ نه وي پړاو کړی د هغه په منشور باندې په خپل عمل نه کوي او زه ورته مخکې وروستو کېږو تر هغه پورې نه به د مونږ پاکستان دغه شونتې دار په دار وي د مونږ عوام به دار په دار وي دغه شونتې به مونږ ذلیله وو دغه شونتې به د مونږ بچو له تعلیم نشولی وي د مونږ په وطن کې به همدغه شونتې د بارود ډزیږي چې تر کومه پورې د مونږ د تاسو سوچ نه وي بدل شوی زه د پاکستان ټولو عوامو له و ټولو پارټو کارکنونو له خصوصي نوجوانانو له زه سوال کوم چې د انود نه تیر شو د ضد نه تیر شو د اختلافاتو نه تیر شو بس ښه سوچ ولرو په خپله او د ښه سوچ ملګرتیا وکړو صحیح ډېره زیاته مننه کوم حاجي عبدالرزاق صاحب تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړلو ستاسو یوه نړۍ مننه کوم شکریه سکیب یو جهان مننه قدرمنو د حاجي عبدالرزاق افریدي سره مرکه تاسو واورېده وموکتله زموږ دغه چینل در سره لایک هم کوئ در سره سبسکرایب هم کوئ انشاءالله د یوې بلې مرکې سره به بیا ستاسو په خدمت کې ساقب افریدي هزاریږي تر بل ملاقات پورې درنه غواړم اجازت دلوي الله پامان